له د مسؤلیته ډکه دنده او د اوروژنې منسوبینو زړورتیا دا په ډاګه کوي چې وطن او خاورې ته ژمن کسان تل د خپلو ولسونو د ښېګڼې لپاره هڅې کوي. بله سلام علیکم، بفرمایید پلیس اطفایه. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم سلام و رحمت الله. مهربانی بیاده. مدیر صاحب اطفایه است؟ بفرمایید. در سایه ریشخور سایه حوزه هفتم پهلوی تانگیتیل همینجا کدام خانه در گرفته به اطفایه ضرورت داشتیم. اسم مبارک شما؟ عبدالخالق. عبدالخالق خان، شما تلفنتان قطع کنیم ما دوباره براتون زنگ بزنیم. چټک نعمت چټک میشوی مربوطات حوزه هفت امنیتی ریشخور جوار تانک تیل حریق است، خواهید استقامت بده. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم سلام، با عبدالخالق خان صحبت میکنم. بله مهربانی. اطلاع حریق شما داده بودین پالی تانک تیل در ریشخور؟ درست سایه حوزه هفت است. شما دست رس برای خواهی ما خدمتتان میرسیم. اینم یالا. سلام. زړور او مسلکي منسوبین چمتو دي چې په کومه سیمه کې چې اورلګیدنه رامنځته شوې مهار کړي. بعد از فتح فیروزی امارات اسلامی افغانستان بین ادارات دولتی یعنی بسیار غریبترین فقیرترین اداره همی ریاست عمومی ما بوده. لله الحمد توجیه امارات اسلامی هم شده و خود ما الحمدلله کار کردیم و مسلکی هایی که از سابق داشتیم اونا را با خود الحمدلله آشنا ساختیم و از اونا هم مشوره گرفته شد. واجد شرایط بود یک تعداد مجاهدین اکرام را به میدان آوردیم، به اداره شامل ساختیم. الحمدلله کارهای ما خوب رونق یافت. فیش بین مرکز و ولایت های کشور و بنادر ارتباطات قطع بوده، حیات ها رفت آمد کرده نمیتونستن. لله الحمد بعد از فتح فیروزی امارات اسلامی افغانستان، چون که یک امیر یک مسیر و یک اداره واحد است به کل افغانستان و سفرها ما کردیم تماما ولایات و تماما بنادر و ولسوالی‌ها، کارمندای خدا دیدیم، مراکز خدا دیدیم و اونجا الحمدلله فعال هستند و موتورای اطفایوی، اجناس و یعنی اسباب نجات و مجادله و اسباب عملیات ها دارن الحمدلله و مشکلات های تکنیکی و اداری داشتن. اونا الحمدلله تا جای بسیار اندازه تقریبا یعنی رفع شده. درنو هیوادوالو د پلازمینې کابل او ټولو ولایتونو په ګډون د اورلګیدنې او طبیعي او غیر طبیعي پیښو په لیدلو سره تاسو کولی شئ چې د اوروژنې له پولیسو سره په 101 بیړنۍ شمېره په وړیا توګه اړیکې ونیسئ. پیښو ته د رسیدو او اطفایي له ریاست منسوبین په هر ډول غیر مترقبه طبیعي او غیر طبیعي حالاتو کې خپلو هیوادوالو ته رسیدنه کړې. با مجادلوی مدیریت اطفایانه پرسنلاره همه وقت 24 ساعت طبیعی غیر طبیعی خدای ناخواسته بزله زنگ کلاده. همه وقت بزلانه پرسنلاره کیچه و کندوز جمعه و شنبه 24 ساعته مردم خدمتی حاضر. خدای ناخواسته برطرف نگر بر زنگ کلگیده بسه، آتش سوزلی بسه و مشکلات طبیعی غیر طبیعی بزله 24 ساعت پرسنل بنن مردم خدمتی آمده باشه. بزله شو وقتی که زنگ کلاده بزله بعضی نپله یلغانه نیتاده بزله مصروف ایتاده ور بریا شو مردم نن ملت زن خواهش تاز که زنگ یلغانن ایت مسن بزله مصروفیت مسن پرسنل روزده 24 ساعت بزله مردم خدمت ده و وقتی که بزله آلارم اطفایانه چالان قلن وقتا بعض تکسی والا هم از بعض تکسی والا بزله آلارم اطفایان استفاده قلاده بله هم بزنیل دیزه تایلاده. وقتی که باید آلارم اطفایانه که هر کم یشتیان وقتا باید بزله یول برسه عاجل وقت خدای ناخواسته بزله و شی که وقت سوزلی بارلگان جای موارد تشلیکه تیز بزله بارشلیکی اقدام قلاد و بزله همکاری بسن مردم نن خواهش شو. اطفایه هغه موټر د کله چې په کومه ساحه کې حادثه خصوصا چې اور لګیدلی وي یا کومه ساحه اور اخیسته وي او موږ به وغواړو چې هغه اور بل کو نو موږ بیا هغه 101 شمېرې ته زنګ ووهو چې یو عاجل موټر راځي او هغه ځان سره خپل پرسونل لري او هغه عاجله توګه ځان را رسوي او هغه زموږ هغه اوبه چې کومې اوبه لري دي ځان سره او کوم ګازات لري هغه په اوبو باندې اچوي او هغه ګل کوي. د یاد ریاست منسوبین په پوره وړتیا او زړورتیا داسې پیښې مهار کړي چې د نه مهارولو په صورت کې یې ډېر غټ تاوانونه سوداګرو ته پیښول. کابل اوروژنې مدیریت 8 فعال سټیشنونه لري او یو یونټ پر مټ باندې چې تقریبا 240 نفرو
منصوبینو مجاهدینو پر مټ باندې د کابل ښاریانو او هیوادوال چې په کابل ښار او ژوند زندگی کې موږ د وروژنې په څانګه کې په دوه برخو کې خدمات وړاندې کوو. لومړی وظیفه د اطفایې چې ده هغه وقایه ده د اورلګېدنې مخکې له دې چې یو واقعه د حریق په یو مؤسسه کې یو دکان کې یو مارکیټ کې یو ادارې کې رامنځته شي. په ضمن کې دویمه وظیفه د موږ چې ده مجادله له ور سره ده. کله چې د کابل په ښار کې په ګوټ ګوټ د کابل د ښار ولایت کې اورلګېدنه رامنځته کېږي، د موږ د ساحوي مرکزي سټیشنو ته کله چې زنګ راځي دوباره موږ مرکز کې او ساحوي سټیشنو کې د سبق ادارې مرکزونه لرو. د موږ عاجل نمبرونه هم هیوادوالو ته موږ د تبلیغ او ترویج له مسؤلینو له خوا نه توجیه شوي دي. موږ ته هدایت راکول کېږي او مطابق د هدایت موږ کره او دقیق معلومات اخلو او عاجلا اقدام کوو. ریاست رزمی حوادث و اطفایه یک کتله عاملان مافیا و خدماتی است که طور 24 ساعته در سطح کشور ما به تمام هموطنان تامین امنیت اطفایی میکنیم و در قبال از خدا نخواسته در صورت بروز واقعات طبیعی و غیر طبیعی مثل سیلاب، مثل لغزش زمین، مثل چاه افتادگی، غرق شدگی در آب ما با کمک هموطنان میشابیم و امرایشان مدد و یاری میکنیم. ما از تمام هموطنان اظهار سپاس و تشکر میکنم که فرهنگ ای را پیدا کردن که در صورتی که حریق میشه این در موقع به اطفایه تلفن میکنن که حریق است. اینطور میکنن که اول کوشش بکنن که ما اینا خاموش میکنیم، روی هم رفته که حریق انتشار بگه باز برای ما تلفن نمیکنن. خب از کال هموطنان بودم شروع وقت برای ما اطلاع میدن. او ایده از هموطنان ما که برای ما در تلفن مزاحمت میکنن. اما قدر فکر بکنن که اگر خانه همشیرهش در گرفته باشه، اگر خانه برادرش در گرفته باشه، خانه خسرش در گرفته باشه، خانه خسروریش در گرفته باشه، مسجد شریف در گرفته باشه، یک طفل پاک 4 ساله در بین لمبای آتش میسوزه، چی قصد میکنه با او به اطفای ضرورت داره و دوباره او بر مزاحمت میکنه. دیگه از این فکر میکنم که گناه عظیم دیگه نخواهد وجود داشته باشه. پلیس اطفایه به گونه فعال شده که ما هر جای دیدیم که کدام جایی که آتش سوزی رخ میده بالفعل به اسرع وقت پرسنل ریاست رسیدگی با حوادث اطفای وزارت امور داخلی امارات اسلامی افغانستان به اسرع وقت به زودترین فرصت میرن و آتش مهار میکنن. از هموطنان خود خواهش میکنیم، از باشندگان کابل، از باشندگان تمام افغانستان خواهش میکنیم که به شما هر جایی که آتش سوزی رخ میده عاجل کده به شماره 101 پلیس، به شماره 101 عاجل اطفایی پلیس خبر بدن. اگر اطفایه در صورتی که مصروف بوده به شماره 119 پلیس زنگ بزنن. اگر هو هم نبود به شماره 100 پلیس قماندانی امنیه کابل به اسرع وقت خبر بدن که تا که از زیانهای جانی و مالی مردم افغانستان کنترل به عمل بیاید. ته به وایې چې دوی خپله د اور لمبو ته ځان ورکړی او هڅه کوي چې د خپل سر په بیه خپل وطنوال وژغوري.